برای 180 معلول از طرف ریاست شهدا و معلولین ولایت غزنی یک اراده ویلچر و مبلغ 1000 افغانی پول نقد توزیع شد. ریاست شهدا و معلولین این ولایت میگوید که این معلولین شامل کودکان، خانم‌ها و بزرگسالان بوده که از مرکز و ولسوالی‌های غزنی می باشند. نن موږ د وزارت په هدایت باندې چې د وزارت لخوا دغه ویلچرونه یو سلاتیا نفرو دپاره ویلچرونه راکړ سوي وو. هغه معلولین دپاره چې هغه مستحق وي د ویلچر د ګرځېدا، نو د هغو د یو سلاتیاو دپاره موږ توزیع نن لرو او دغه معلولین هم راغوښتي دي. هغو ته به انشاءالله نن دوی ته خپل ویلچر ورکوو، د دوی د هوساینې دپاره، د دوی د خپل روزمره در همین حال این معلولین میگویند این ویلچرها در پیشبرد امورات زندگیشان کمک خواهد کرد و از امارات اسلامی میخواهند که برای آنان در بخش‌های مختلف زمینه کار را مساعد نماید. د ویلچر سره تقریبا 80% د موږ دغه ورسره حل سولې. مثال د باندې تګ راتګ لپاره چې چیرته ځو یا سفر ته چیرته ځو، خو داسې نشته چې دا نه وي راسره. نو موږ بس په دې کې راحت یو چې چیرته ولاړ سو یا شفاخانې ته ځو یا روغتون ته ځو یا له کوره باندې راوځو. نو موږ سره ډېر انسان وکړو، دا ښه راکړو، دای نه سوای کېناستی نه سوای روزانه، دا ډېر ښه شی ده. باید موږ سیمه خواره ده چې نور کومک هم راسره وکړي. نور خو موږ سره دا کومک وکړي چې موږ د بل احتیاجي واخیزو، داسې کومک وکړي. دا نه چې موږ ته یوه بوجۍ وړه راکړي موږ له هغې سره ولاړ شو. موږ سره دا کومک وکړي چې موږ یو دکانداري په وکړو، لا یو بل کسب په وکړو، خپل تجارت په وکړو، خپل کار مخ ته بوځو. این در حالی است که بیش از 20,000 شهید و معلول نظامی و غیر نظامی در این اداره ثبت می باشد. مسئولین میگویند که هر از گاه کمک‌های نقدی و غیر نقدی با آنان صورت میگیرد.